سکون او حقیقی سکون که غواړي اطمینان او که حقیقی اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي سکون ګوره نه په مال کې دی سکون نه په بچو کې دی سکون نه په ښځه کې دی سکون نه په غټ کور کې دی سکون نه په مسافرۍ کې دی سکون د دنیا په یو شي کې هم نشتی سکون او حقیقي سکون که غواړي اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي هغه د الله دین ته واپس کېده دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي ژوند به دې ښایسته شي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري سي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد درسره ډېر داسې زه درته ډېر خلک ښیم ډېر بېشماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته ډېر مالداران به راته وښیم کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي زه راته خپله خبره وکړم ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي ډېر غټ خلک راغلي ولې وایي غمونه ډېر دي څه وظیفه نشته بېچیني ده څه وظیفه راسره نشته په سکون نه یم دغه راسره نشته څه وظیفه نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه یاره دین سره بس دکې ته واپس شه 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و ما ته دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده مسله یې بیان کړې ده ما تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته بې زما نه ښه پوهېږي وایي نه زما ستا په خبره یقین دی ما دا ټولې خبرې پرېږده ته زما بیانونه کم وخت نه اورې بس وایي لږ وخت کېږي ما مونځ اودس کوې وایي یو مونځ هم نه کوم قرآن تلاوت ذکر اوسکا هېڅ هم نشته ته زما نه بله څه وظیفه غواړې ته دې دین ته راواپس شي اوس مې شروع کړې ده لږه لږه مې شروع کړه ما بس ته نوره ښه شروع وکړه ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو نو بیا ما ته ووایه ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي د خلکو په تعریف کې څه دی اختلاف دی بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو دپاره په طریقو کې څه دی اختلاف دی اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند ښایسته ژوند د سکون ژوند د خوشحالۍ ژوند د برکت نه ډک ژوند د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او د ژوند درته الله نصیب کوي رب العالمین ګوره د چا محنت نه ضایع کوي د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاص وي او چې کله د پیغمبر په طریقه وي چې کله د الله د رضا دپاره وي په صحیح طریقې سره وشي هغه الله نه ضایع کوي دا خبرې چې کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي که ته په یو وګورې او بل باندې بیا 2 هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي او زموږ ژوند خو څه بدل نه شو نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وباسه زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې په دې باندې به عمل کوې اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي دا ښایسته ژوند دی په دې شکر ادا کول پکار دي زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه خو دم کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تیر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې او الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي او څوک چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدې او خلک په کورونو کې بند شو زه په خپله شخصي 2 کسان پیژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کوو یا په واټساپ باندې میسج
درسونه بیا کله شروع کیږي او کله به جمعتونه کولای درسونه به کله شروع کیږي کله به جمعات کولای درسونه به کله شو ما به ته چې کله کولای شي بیا به هم خبر خور شي تاسو ته پته ولګي نه بس زمونږ زړه شوی درسونو ته وبهموت هغه درسونه الله بیا سٹارټ کړو تیر شوي کال هغه حالات لکه ښه شو درسونه سٹارټ شو هغه دوه ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی لاړو ما سره اوس هم زه وټساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښودی کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي نو بار بار دا میسیجې به راتلې بیا به درسونه کله سټارټېږي بیا به کله سټارټېږي بیا به کله سټارټ شو په هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوانو زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان